زړه مې یو ټق کوي چودو ته جوړ دی. دا ډېره یو مشهوره سندره د یو ډېر تکړه هنرمند تکړه سندرغاړي ویلې ده، ډېر ښه شاعر لیکلې ده. او په دې شاعرۍ پسې چې په کوم واینس کې کومه خندا شوې ده، زه په دې ډېر زیات خفه یم پرسنلي، ځکه چې دا شعر دا د زړه په وینو لیکلی کېږي. دا شعر د شاعر ملکیت دی. د شعر دپاره خلک ډېر سوچونه وکړي، په دې کې ډېر ښایسته رنګونه راوړي، په دې کې ډېر ښایسته فکرونه راوړي، په دې کې ډېر ښایسته پیغامونه د خلکو دپاره. شاعر ته د قام سترګې ویلی کېږي. بیا دغه شاعري موسیقۍ ته واوړي، د موسیقۍ ژبه وله ورکړي، څومره خواريانې په دې باندې وشي. دلته به یو سړی راشي، به زړه مې یو ټرت کوي چاودو ته جوړ دی. دا څومره د افسوس خبره ده چې ته د خپل واینس دپاره د شاعري دا د مزاح دپاره د خلکو لیکلې ده، یا د شاعرۍ په داسې طریقه باندې خندا کول په شاعرۍ پسې. دا مطلب دا زما په خیال چې دا ډېر لوی توهین دی. زه خپله یو شاعر یم، او زه خو دا توهین خو کم از کم نشم برداشت کولی. که دا شعر زما وی، دا غزل زما وی، نو زما دې قسم وي چې ما خو به چې کم از کم کور ته خو به زه تللی وی چې بوی دا دومره بې حرمتي د شاعرۍ یا د دې ټکو به یا د دغه شاعر یا د دغه سندرغاړي دومره لویه بېعزتي. نو مهرباني وکئ د دې شیانو نه ځان وساتئ، کوشش وکئ چې شاعرۍ پورې خندا مه کوئ. دا ډېر په ګرانه لیکلی کېږي. دا ډېر په دغه شاعران دي چې ستاسې دا پښتو ژوندی ساتلي، ستاسو دا ټکي ژوندي ساتلي، ستاسو دا کلچر دا روایات یې ژوندي ساتلي. تاسو راشئ د ټوقانو واینزونه هم جوړ کړي دي، واینز دا خوا، واینز دی خوا، ټر ترکشه دی خوا، وریجې دی خوا، ابۍ دی خوا، کنجۍ دی خوا، بټۍ دی خوا، بوډۍ دی خوا. اجړاګانو هم ښځې جوړې کړي، مړه د سړو نه هم ښځې جوړې کړي دي. داسې اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. اداکاري کول، هنرمندي کول، ایکټینګ کول، دا خو ګاډ ګفټ دی. دا داسې نه چې ته راشه وروشه کوږ کېږو په یو نمونه باندې اتیا کسان لګیا اوسئ که نه، چې دا ساده ګل دی او دا غریب ګل دی او دا چاند ګل دی او دا ګلالی دی او دا شیروزل دی. نه نه نه، دا ډېر ګران کار دی. د دې توهین مه کوئ، ښاد آباد اوسئ. مهرباني وکړئ که زما دا میسج په چا بد لګي، د هغې بخښنه غواړم، خو د دې مزمت پکار دی. ټولو شاعرانو ته وایم چې لږ ځان خوځوئ، لږ راپاسئ. ستا د شعر توهین کېږي او ته په ځای باندې ناست یې، دا د افسوس خبره ده. زما دا میسج خور کوي چې دا دغه شاعران وایي چې حساس دي، خو زه هم چې دا بې حسه خلک دي چې ته د خپل حق تپوس نشي کولی. ډېر افسوس دی یار.